بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ګرانو کتونکو، یو لبل زده کوي د دنیا دود دی چې شاګرد نشي استاد نشي سړی. زه نن تاسو ته په اسان تنقید باندې خبره کوم. اسه که تاسو د چا نه اورېدلي یا مو په کتابونو کې کتلي نو بلها خلکو بلا تعریفونه کړي دي او بلا قسمونه بیان کړي دي، د تنقید ډیر قسمونه بیان کړي دي، خو دغه ټول قسمونه یادول د ذهن کې ساتل دا د ډیرو لږو کسانو د وس کار دی، د هر چا د وس کار نه دی. نو ما چې کله د کتاب لیکه څرګند خزانه، نو په دې کې ما د فکر وکړو چې داسې یو تنقید پکار دی چې عام سړي ته په هغې باندې پوهېدل او په هغې باندې عمل کول آسان شي. نو دې دپاره آسان تنقید ما داسې وکړو چې بس صرف درې خبرې یادول دي. درې خبرې چې دا درې خبرې چا یاد کړې او په دې باندې عمل وکړو نو بس یو ښه نقاد جوړېدی شي، تر ډېره حده یو ښه نقاد جوړېدی شي. په هغې کې یوه خبره فني تنقید، دویمه لسانی تنقید او دریم فکری تنقید. نو هر کله چې مونږ صرف د دریو خبرو باندې په دې دریو تکنیکو په دې باندې ځان پوهیږو نو بس مونږ که په هر ځای کې بیا کینو نو تنقید کول به راته اساني. نه خو یاد ساتئ چې اکثر کسان داسې چې خپل کلام تنقید ته نه وړاندې کوي، یریږي د تنقید نه، یا ځینې کسان داسې وي چې د تنقید دا ټکي پې داسې ډېر زیات دروند لګي. خو دا یاد ساتئ چې دا ډېر اسان عمل دی او یو ښه عمل دی، او بلکې تنقید ته د ادب کې تنقید ته د ادب د ملا تیر ویلی شوی دی. ځکه چې که دا تنقید د منځه وځي هر څوک به په ورانو باندې خطایي. که څوک افسانه لیکي، که غزل لیکي، که بل یو څیز لیکي، نظم لیکي، نثر لیکي، او په دې کې بل تن ورته ونه وایي چې لکه که دا داسې شي نو دا به نور ښه شي، او یا څنګه چې لیکلي ورته ووایي چې هلکه دا د ډېر مزیدار لیکلی. که دا خبرې د منځه وځي، تنقید د ټکې د منځه وځي، ادب به ډېر ورانو سره مخ شي. نو په دغه وجه باندې تنقید ته د دې نه یریدل نه دي پکار. دا کومه چې د نوي کول کسان دي یا داسې کسان دي چې تر اوسه پورې تنقید د ټکي نه یریږي، موږ اورېدلي دي، ډېر مو اورېدلي، ځکه خو دا خبره کوو. او تنقید چې کله د یو میدان کې اکثر د تنقید د خبره وشي نو زیات خلک وایي چې اوس به د فلانې تن چې تنقید ته د فنپاره وړاندې کوي نو په دې کې به زه معایب دا به پکې کم ځای کې به زه نقصان ګورم، د کمې به ګورم او په نه داسې نه ده، بلکې خبره داسې ده چې محاسن او معایب دواړه په ګوته کول. محاسن ستایل او معایب چې دي نو د هغې یوه لار ښودل. هلکه دا خبره که داسې شي نو دا به ډېره مزه، دا مصرع، دا جمله، دا که د دې په ځای داسې شي نو زما په خیال دا به ډېره برابر شي. نو به دا تنقید دی. بل یو د تنقید یو عامه د امروزه ژوند د عام ولس دپاره زه یوه خبره کوم. لکه اوس د مثال په توګه یو تن دی، هغه د کور نه راووتو، سهار کې جامې بدلې کړي دي، خو یا یې کالر روان دی کوږ دی، او بار چې روځي بل تن ورته ووایي چې هلکه د کالر دی لږ سم که، دا وران دی، نو هغه کالر سم کی. دا هم تنقیدي عمل دی. په دې کې اوس د خفګان څه دي؟ یا فرض کا یو تن دی هغه چېرته د یو مجلس نه راپاسي او د لمنې په دې پرتوک کې نښتې وي، بل تن ورته ووایي هلکه دا لمنه زاده که. دا هم تنقید دی. د هغه سره ښه وکړل. دغسې که د چا په کلام کې معمولي غوندې داسې څه اخوا دېخوا خبرې ورته وویل لکه که دا مصره دې په ځای داسې شي نو ډېره مزیداره به شي. په هر حال راځو خپلې خبرې ته چې کله هم څوک یوه فنفاره هغه غزل هغه د نظم وي او که د نثر وي، بس د هر څه چې وي،
خو چې په محفل کې وړاندې کړی شي تنقید دپاره او فرض کا ته پکې ناست دی نو ته به هغې ته په درې لحاظه باندې نظر کې او دغه باندې چې عمل کې نو ته یو ښه نقاد جوړېدی شي او شمېرلی کېدی شي. هغې کې فني تنقید ته اول وګوره چې دا کم کس کم غزل افسانه تکل بل څه دا یې تنقید ته وړاندې کړه نو چې دا باندې ته وګوره چې په فني لحاظ باندې دا فني لوازمات څومره پوره کوي. فني لحاظ باندې دا څنګه دی یعنې څنګه چې د غزل فن دی آیا په هغه فن د هغه اصول مطابق دی که نه دی. افسانه ده وګوره چې دا د دې افسانوي اصول مطابق لیکل شوی ده که نه ده نو اول به پې فني تنقید وکړي نو که چېرې د هغې اصول مطابق وبیستایې چې واقعي د افسانې کوم اصول دي په هغې د افسانه لیکل شوی او ډېره مزیداره ده د هغې ډېر خیال ساتلی شوی دی په فني اصولو برابر ده. بل طرف ته او که دغسې غزل وي نو د غزل چې کوم اصول دي کوم لوازمات دي هغې پکې برابر کړي ویستایه او که په کوم ځای کې درته معمولي غوندې څه ښکاري چې یاره دې ځای کې که دا مصره داسې شي نو دا به ډېره نور هم برابر نوره به مزیداره شي نو هغه هم هغه شاعر ته هغه لیکونکي ته هغه ته ور په ګوته کول که د دې په ځای داسې شي نو دا فني تنقید دی. بیا دویم نمبر تنقید چې دی نو هغه لساني تنقید دی. وګوره چې دا کم کس کوم فنفاره نظم یا نثر تنقید ته وړاندې کړی نو ته دا وګوره چې په لساني لحاظ دا څنګه دی یعنې ژبه پکې څنګه استعمال شوې ده. آیا د امروزو محاورو استعمال پکې صحیح شوی دی؟ آیا متلونه پکې برابر په ځای راوړلي شوي دي که چېرې فرض که وي پکې یا د جملو چې کوم د ګرامر په لحاظ سره حساب کتاب دی هغه پکې د هغې خیال ساتلی که نه. بیا د ژبې کوم اصول دي یا امروزه ژوند کې مونږ کومه ژبه وایو یا په لیک کې زمونږ کومه خبره راځي آیا د هغې مطابق دا فنفاره یعنې د ژبې پکې خیال ساتلی شوی که نه. دویمه د دې خبرې خیال ساتل دي. بل فکري تنقید دی. د دې دوو نه پس بیا فکري تنقید دی. بیا دا کتل دی چې د دې لیکونکي فکر په دې فنپاره کې څومره پورې تللی دی یعنی د ده د فکر سطح څونه ده دې ته کتل پکار دی. آیا دا د اعلی پایې لیک دی که د منظومانه دی او که نه د کمې درجې دی نو دغې ته کتل پکار دی او په هغې بیا خبره کول پکار دی چې دغه درجه د ده فکر تر کوم ځای پورې دی. نو چې کله یو څیز په فني لحاظ باندې هم د تنقید نه وځي برابر که څه پکې وي نو هغه کمی ورته په ګوته کول او د هغې حل په ګوته کول چې د دې په ځای داسې. بیا د لساني تنقید نه وځي یعنې ژبه یې پکې استعمال کړې څنګه ده نو بنده ورته په ګوته کړي نو چې د ژبې پکې څومره خیال ساتلی شوی. او دریم نمبر بیا فکر کتل دی چې د ده فکر د کمې درجې دی څومره اوچت دی. لکه څنګه چې تاسو ګورئ نن سبا په غزلو کې ګورئ د چا فکر یو مرئ د چا د فکر سطح د هغې نه اوچتی د چا هغه د هغې نه اوچتی. نو دغه کتل پکار دی چې په درې لحاظه باندې ګورئ بس نور زیان له تکلیف ورکول او نور څیزونه که فرض که بنده لرې لاړ شي صحیح ده خو که فرض که نشي تلی نو دا درې خبرې چې یادې کړي نو د هغه تن نه ښه نقاد جوړېدی شي او په دې خبرو باندې چې کم تن عمل وکړي نو امید دی چې هغه به یو ښه نقاد شي او په یو محفل کې به ښه په ډاډه سره تنقید کولی شي او فکر به پراخه شي. ډېره مننه. السلام علیکم.